پیچکارۍ نه مه ډارېږه چوپ دې شي پیچکارۍ نه مه ډارېږه وروره ګله اوس تنه درته لګوو ځکه موږ ډاکټران یو بدون سرحد جرمني نه راغلي تاسو لپاره چې دلته هوا خرابه ده وروره ګله اول به دې ورور ته ستنه ولګوو نه یو ستنه اول چا ته ولګوو نه د مریضي خبره نه ده د مریضي نه بخښنه غواړم ما مسؤلیت دی چې زه تاسو خدمت وکړم څه شی هر څوک دلته نوم دی اخیستل کېږي جانه هغوی خو دننه دي ته بیرون یې وروره څوک چې سرکو کې ګرځي باید ورباندې ستنه ولګول کېږي نه ولې نه لګوي وروره زه ډاکټر یم زه درته په زوره لګوم ولې ته چې سبا مړ شې قبر درته پیدا کېږي ټول ځایونه چور شوي دي پرېږده چې خپل کار وکړم وروره نه د هغه خبره نه ده زه ستنه درته لګوم وهوې په موټر دې خدای دې خوار کړي وهوې په موټر دې وهه دا ظالمان دي میرا پرېږده راویښه شه څو ځله مریض شوي څه در باندې شوي دي کېدای شي تا ولیږو جرمني ته هر څه امکانات موږ درته برابروو ځکه افغانستان کې خو موږ دا وخت نه انګلیسي ترجمان ورکوو فرانسوي دې نه ده زده روسي دې هم نه ده زده ولې د روسانو په وخت کې چېرته وې ته لکه وګوره هلته موټر ولاړ ده ورته صبر کوې زمزمه ښار ته آواز وکړه کولی شي صبر که نه جیګ 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 برېک شه نه صحیح ورته برېک شه ځم ښار ته ځم ولې ته ما په خبره نه کوې زه جرمني نه راغلی یم دا یې ما سوپروایزر ده دا کاناډا کې تحصیل کړې ده په جرمني کې ما سره په یو اتاق کې اوسېده دواړه ماستري د هغه د هواشناسي په برخه کې موږ خپل ماستري اخیستې نه ولې و زه ډاکټر لپاره راغلی یم زه معاش خورم دولت نه وروره مننه تا نه ډېره ته یو زوی ته دې اواز وکړه ورته والکه منډه مستې راوړه چې میلمانه میلمانه راغلی جیگ آواز این دوای هست از جرمنی آمده تو از مرض ما چی خبر هستی؟ سینه تا گرفته گلولو تا گرفته صدای جر هست نمیاله اگر تو آوازخان می بودی تو را هیچ کس نمی برده محفل میگفت صدای تو جر هست بیادر والا راست بگه کدام دکتر؟ این دکتر ها کلش دیپلوم خود ده افغانان گرفته بیاده برو در اینترنت سایت مرا چم سایکو 130 تقدیرنامه دارم از کشورهای مختلف این دوا را ما خودم ترکیب کردیم از چند نوع نوشابه این ضد میکروب است به احترام میگو که پیشت است که حال وقت از این هم گرفتیم از خودتان سه پیچکاری بود در یکی آوردیم شما حال یکی را تو قبول نکنی ما اونجا جواب دیستیم همه حال تو را ستلایت مستقیم از بالا از فضا میبینه در جرمنی شاید هم دکتره خارجی نه خود تو پیره بردی فرار میشوی نه مردم ها 700 باد بیوش میشی تا جلال آباد هم که بری اینجا بیوش ها میگه ما کسب بباره نه تو ما چی تی بار داریم راست میگه بیادر سر تو چی تی باره لین پات رانت تک چی گاو کو نیستیم که تا دارد خوش ته لکه آغلتا دی زوی ورته آواز وکړي څنګه آواز کوي چې والا کراشه میلمانه راغلی لکه مستې راوړه یا شوده راوړه ته آواز وکړه زه دا ستونی والکه مستې راوړه نه په جیګ جیګ مستې راوړه والکه نه آواز یې ډېر جړ ده والا دا داسې به چې نه به غرغره کې بیرته بیا خالي که ښه ویې نه خورې داسې ته اوس آواز وکړه والکه پیاز راوړه او نه داسې دامدار آواز ورته وکړه ورته والکه څه کوې څه سرکو کې ګرځې والکه سرکو کې مه ګرځه والکه خپل درسونه وایه خپل درسونه وایه درس وایه درس لږ ښه شو
اوس یو 3 ستنې درته ولګوو کېدای شي ته وساته لکه بېهوش وي وساته بعد چې په حال راشي انشاءالله سینه به دې ښه وي ستونی به دې او بیهوشي خو ولا مشکل ده نو څنګه وکړو خو دا خو جرمني نه دا دوا راغلې ده که نه پر امپول باندې $300 لګېدلې ده نو دا بیهوشي مشکل ده که نه موږ اصلا نورستاني یو زه به تاسو سره پښتو غږېږم خو زه به زما پاشایي ده فارسی رو میفهمی؟ پارسی هم در پاشایی چه رقم سلام علیکی میکنی؟ السلام علیکم کوالیشی بایی طبیعتتان بایی است خب بخیر حالا اگر خودت پیچکاری کنیم بیهوش شوی نه ولا بیهوشی خوش نداریم دیگه دواداری و ربطی اخصایی است نه امی 2 دوا را ما خودمو ترکیب کردیم از چیزای مختلف باز تا 4 سال دیگه مریض نمیشی بدون 700 بیهوشی که تو پس برمیخیزی تا 7 سال ما گارانتی میکنیم که دیگه تو را هیچ ریزش والگکای و چیزا نمیگیره ویره تو کودال کسی نصفش برش بده یا بریم در دان خانهش بتش اگه در خانه بیهوشم شده یا باز غمش میخورن مثلا اگلیاف میافزرش مندازن نترا میگن نه دیگه دوا خانه ما دور است نه اگر شما اگر صبح میایی نه اون طرف میایی صبح ده ما دیگه چیزا چیز کنیم نفرارم خبر کنیم شما بیایم ده اونجا راست اونمو که هستی راهش دور است والا دکتر صاحب یعنی 8% برش جور میکنم دمی شارک گردنش برش پیچکاری میکنم صحیح است نه پدر نه پیچکاری نه کمش کردم این صحیح که از 10 نه ضرورت چی نه و او صحیح نه اون داره که او شم چه فایده شستت میکنم نه ده نمیکنیم و چرا دیوانه خو نیستیم او بدر گلونت خراب سینه خراب دیگه دواداری صحیح است نه دیگه دوا نداریم 2 دوا داریم ایران نمیکنیم نه ما دراست ما دکتر هستم ما میفهمم یا تو میفهمی خب ما میفهمیم ما دراست پیساش یکی بگیره جوابش تو میگی که پیسه داره بیچاره 5000 خدا رو داشت خیر است نه ما نمیکنیم او را کار نکنیم ما نمیکنیم ما برات بگوییم نمیکنیم ایران تو بس سر زور ما میکنیم حالا بدر ما قانون سر تطبیق میکنم قانون چی قانون قانون دکتری را سر تطبیق میکنم در خانه ما بیا او سر ما اونجا تطبیق بس داره ما بیوش میشیم تو زمیال قلبت نازک است بیادر میشه 700 بار باوش نمیکنیم نه عجل میکنی سر ما خود سر ما پروفیسور صاحب امر کرده پروفیسور صاحب بات میکنه سر تو امر کرده بسر زور بردوم چیز کو بات میکنه در خانه پیچکاریت میکنم 700 بار تا باوش نامدی مرا غرض نیست میشه خانه که آمدی باز آرتیست کی میکنی نه حالا ما یک پیچکاری عالی نمیکنی 3 پیچکاری یک شی عالی نمیکنم تو چی کدام چی هستی ما دکتر هستم دکتر هستی برو در ماینه خانه برو ماینه خانه ما در جرمنی زو کاکا خانه جرمنی هست نمیکنی خوب تو باید جور باشی نه یا تبان تو که ما نه باز در را پتت پیچکاری میکنم اینا ما فهمیدی دیگه ما دکتر هستم ما پشه آدم هستیم در نورستانی بس شهر محمد باز دیگه گپ جور میشه ما احترام دارم به نورستان بس کل مردم افغانستان احترام دارم تو از یک دکتر مگریزی نه کنیم این داره نه سایکو ما دکتر هست برو اونجا خانه خود برو ما در جرمنی خانه ما بیا اونجا بیا اگر اونجا پیشکاریم کردی بیهوش شدیم پروانه نه اوز دیو پیچکاری کنم ما مشر موازانه مشر په دلوټو کې باراني دلوټو مکو کنو ته څه کار لري ما وهمه یو ډاکټر سره وهي ما دې لپاره نه ته خدای څه بل زه دې لپاره ما تحصیل کړه خارج کې څه مې وهي دی ونه ته څه بل سره و دروغ مګم یو کرامبول مزره لقد دیپلوم میاره ما فلانیستم چرا بیادر ما شاو روز صبح کردیم ولا غیر کرامبول نه خو خيار ما الته موټر ولار دا عسكر ولار دي ټول خبر دي وروره ته یو ډاکټر ما سره څه کار لري ته یو ډاکټر ته لیونه وای ته چې ما نه خانه دراشه راته زاري نه کوي چې راکا نه تا غونډې سړي ما نه خان ته به نه راځي او کراغلی کرالم بیا مې سر پرې د پاشکال په میاشت کې